ډېر وصیت دی ښه دی طالب یې اچړی دی دواړه ونیسه دواړه نه یو دیني مدرسه کې یو توپک والا یې کومې وایي توپک والا یې که بې توپک یې فی الحال بې توپکه ښه موضوع زموږ دغه جمع خیر صاحب په شهادت باندې ده ستا نظر غواړو چې حکومت طالبان ده حاکم طالبان دي او دا په قتل ورځ شهید شو څه کول پکار دي موږ خو تر اوسه میډیا نه کتله اوس هم تازه کتلې ده او مرګ نه خبر هم نه لرو ته اوس پوخ ویدې پوخ ویده نه یم نو تازه د میډیا ته تازه اوس ننوتی یم زما ایډي ته ننوتلی یم چې فالوور هم کتلی چې څومره راغلی دي نو ما ستاسې لیب ته تازه راغلی یم هغه مړي نه خبر نه وم د هغه څه سهار کله راشي په خیر راشي زه ښه ده دغه تیږه به بل به غواړو چې میډیا ته راغلی هغه دی چې هغه تکنځا کوي تاسو تکنځا کوي او طالب تکنځا کوي دا یو ډېر بد کار دی او فی الحال چې اوس افغانستان کې څوک دي د هر حالات نه خبر لري چې څه روان دي او څه روان نه دي او مخکې څه روان وو اوس څه روان دي اوس لکه هر یو اوس بیرون ناست خارج کې دی وایي چې دا داسې دی واسې دی فی الحال خو هېڅ روان نه دي مخکې چې څه روان وو هغسې اوس هغه حرکتونه نه انجامېږي پښتون نه ویل کېږي مخکې پښتون مخالفت زښته ډېر وو یعنې هر چې فنکار ځای چې به ولې مخالفت به ورته کوو چاپو کې خلک شیرانول هر کار یې ارزښته ډېر وو غله ډېر وو اول زه تا ته وایم د کابل کې څونه ډېر غله وو فی الحال اوس ترېشه کابل کې وګرځېږه او هغه وخت کې ګرځېدلی هم نه شولې اوس 1 بجه وګرځېږه 2 بجې د شپې وګرځېږه خبره نشته ده موږ ته معلومات دی ولې موږ خپله پکې ګرځو او مخکې چې ګرځېدلې نو یا به سره ګوشي نه ځان په خطر دی مو د ګوشي مو د مالو د هر چې خطر تا سره وو اوس فی الحال هېڅ خطر نشته ولې مسکیني د غریبي ده زموږ ستاسې د عاجزي ده نور څه شی نشته خطر خیر جزاکم الله خیر بس غربت به خدای ورک کړي دا څونه راغلی د نهر دې ورک کړي دي چور چپاول اختطاف او همدغسې نورې عیاشۍ کوم چا چې کول هغه ټول له منځه تللي دي نو شکر دی اوس چې دونه په دې کابل باندې هغه باندې ولږه راغلې ده هسې چیغې وهي او جاړي دا دی هغه دی او مخکې دا 20 کاله ولایتونه ولسوالۍ وجاړېدلې وکاړېدلې په جنګ باندې نو چا غږ ونه کاږو اوس چې یو کال یې ونیسه 10 میاشتې ونیسه او دونه وخت کې دا غربت راغی او غریبي راغله ازادي هم غوښتله اوس چې تاسې باندې غربت راغی نو داسې دا حالات پام که نه دی چې جاړئ نه جاړي دې نه جاړي ولې اول همدغه چغې وهاله وایي یو مړی صحابه دي ډوډۍ دي خو صلح دي صلح راغلی ده نو خېټه یې وګایده لږ پلاو دې نه خوري که نه خبره دې بې د صابو ګلپیانو ته کي اوس هغه صابون نه خوري غوښو پسې ګرځي خیر دی که دونه وخت مو د خلکو حق وخوړو غوښې مو خوړلې اوس خیر دی صابو وخورئ جواری وخورئ په د ټرمپ کاکا د بایډن کاکا نمبر ورته ورکړه څنګه ورته وایي شوړه راولي که نو خېټه مې پاړي او مخکې هغه ورور ویلې چې ولې اوس غلا روانه ده مخکې ورور راجګ شوی لیب ته هغه ویلې طالب ته پسته یې وهلی ده موږ غره کې پسته کړلی راغلی یو بند پسته یې وهلي وایي دا ټول دروغ دي دا میډیا کې زښته ډېر خلک دروغ وایي پوه شوې موږ خو دې میډیا ته ډېر که تا ولېږه پسته باندې حمله نه کوې ته پسته پرېږدې دونه خدای موږ ته اجازت نه راکوي چې چا نه غلا وکړو موږ ته خدای خوله راکړې چې چا نه وغواړو دونه د افغانستان خلک دونه بد نه دي چې چا ته چې شی ور نه کړي اول غلا ولکم سره چې تحقیق به راته راکړي چې زړه مې پرې ګرم شي اول مثال زه تاسو درکړم راځئ زه تا نه چې درخواست وکړم ته یې ماته نه راکړې ولا زه یې ورکوم په خدای یعنې میډیا نه قسم مې په خدای د لاس کې مې بوتل اوبه چاته نیمایي کومه تا سره ما دغه نو وس نه لرم دا اوبه بوتل سره نیمایي کومه او همداسې هر افغان نیسه زموږ او ستاسې پښتنو کې ډېر مېلمه دوسته دي ډېر مېلمستیا کې تکړه دي د افغانان خو ولې متاسفانه ډېر بد خلک دي میډیا ته راجګ شي یو تکنځا کوي طالب تکنځا کوي فی الحال خبر نه لري چې طالب سره څه روان دي او نور څه روان دي مخکې څه روان وو دې ورونه زما درخواست دی دا کنځا باندې چې شی نه کېږي دا کنځلې د مخه اوګو اجازه راکړه دو طالبان راغله بخښنه غواړم ډګروال صاحب او بل نور دو طالبان سټډیو ته راغله صاحب مات په مسنجر کې کنځلې کړي دا طالبان واډه ده او د ملان واډه ده چې څه چټیات راته ویلي زه خپه وم چې زه خو نه طالب کې منه جمهوریت کې منه په امارت کې نو ما ولې دا نه فکر ولې ما ته کنځا وشي
کنه خو دا کنځاو ډېر بد کار دی. زه خو دا اوس تاسې تقریبا ډېر وخت کې ستاسې لایف مې کتو نو تا ته ما رښتیا زه ته ډېر ویلې چې زنګ شه ډېر خلکو دې کمنټو کې کنځا کولې او ډېر بد ردې ویلې چې دغه مخکې ورور زه دې ورور جواب ورکړم. خیر زه تاسې نه وړوکی یم کشر یم یم خو دا ما ته ښه نه ښکارېږي چې زه تاسې ته جواب درکړم. تاسې ما نه ښه پوهېږئ. جواب ورکړه چې راغلې باید جواب ورکړې ځکه خبره هم پرېږده. مهرباني وکړه جواب ورکړه. نو خیر هغه ورور لاړو. زما ورته دا وصیت دی اوس په افغانستان کې نغلا روانه ده هېڅ څه شی نشته. او خیر موږ په تاسې باندې خالي غربت اوس راغلی دی ازادي شته. خیر یو چریکي جنګونه دي هغې ته مجاهدین ولاړ دي شاته نه دي شوي هر چا ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی. نو دې ورونو نه زما هیله ده چې نور دې لیفو کې کنځا ونه کړي رئیس سړیتوب باندې دې وغږېږي. تاسو ته څه مشکل ولسوالۍ دي ولایتونه یې لاړ شئ ریاستو ته لاړ شئ شکایت وکړئ. تاسې اوس همدغه حکومت لرئ فی الحال تاسو ته اوس همدغه حکومت دی. توبه زبره فرشتې ورته راوړو اسمان نه خو همدغلته قومندان د امنیې ناست د ولسوال ناست د مشکل لري عریضه وکړه. اوس تاسو ته زه ووایم په دې پخواني حکومت کې چې راغلی کور باندې ورته چاپه واچوله ماشومان ورته شهیدان کړه ورونه ورته شهیدان کړه هغې باندې تاسې خوشحاله وئ. اوس چې ازادي راغلې ده خپلواکي راغلې ده خیر دی که لږ غربت دی په دې باندې اوس تاسې خوشحاله نه یاستئ. راځئ خیر افغانستان خلک اوس هم فی الحال ټول هر یو وګړي نه پوښتنه وکړي اوس خوشحاله دی. خو ولې اوس چې متاسفانه میډیا کې چې ګورې څوک کنځا کوي څوک یو شی وایي څوک بل شی وایي. دوی دا ډول غږېږي که نه دا د حکومت وایي چې ټاپې یې اچولې دا یې کول دا یې کول بلکل سراسر ظلم په خپل ظلم ته دې مه ګوره چې په هسپتالو کې د مور په خېټه کې بچیان ووژل شو په پلو باندې ولسي خلک ووژل شو په جوماتونو کې ولسي خلک سره له عالمه ووژل شو. لوږه غربت دې اوس راوستي د حال لاره وګوره. تا خو له ځانه پروفیسر هم جوړ کړی و تا خو ډاکټر هم جوړ کړی و تا خو انجینر هم جوړ کړی و. په هغه کفري نظام دې ورته ویلي په هغه نظام باندې ټول افغانستان خوشحاله و ستلو کې 5% نه و خوشحاله. دغه طالب چې جنګېده د دغه نظام له لاسه دوی ته ډوډۍ هم ورکول کېده سبق یې ویلې مدرسې اعشام ورتله هر څه ورتلو. تاسې دومره په وس کې نه کېږي ولې دا نظام په نظام راته یادوي چې وس دې نه کېږي هغه خلک بېرته راوغواړه چې بېرته دا نظام وچلوي دا د غریبي او د غربت دا ختمه سي. که چیرې ته په دغه غریبي او غربت کې خوشحاله یې ولس نه ده سره خوشحاله. مدرسه دې بنده کړه عشه دې بنده کړه مکتب دې بند کړه معاش دې بند کړه تیاره دې بنده کړه. ته اوس ما ته کوم کاروبار کولی سي؟ یو نظام چې راته وګي دا نظام د تا نه ده د دې ذمهواري نه به ته اخلې. اوسه پورې تا ته لیکلی نه ده که دې ته لیکلی یوه محکمه دې خلاصه کړي او قاضي حکم کړی چا ته یې سزا ورکړي ما ته یو ثبوت تا په یوه محکمه کې هم قاضي نشته. تجارت دې په ټپه ودراو تعلیم دې په ټپه ودراو روډ دې په ټپه ودراو کلینیک دې په ټپه ودراو مدرسه دې په ټپه ودراو. د چی نظام راته کوي د چی نظام راته کوي علي په نوم سره ته ملای او اسلامي نظام راوړی چیرې دې پلي کړی ده. اسلامي نظام داسې چې ته به موړي زه به موړ یم داسې نه در سره منم چې ته په هلیکاپټر کې واده ودی ته په هوټل کې ډانسونه له ښځو سره کوي شراب خوري دا نه در سره منم. موږ په تېر نظام هم نیوکې کړې اوس هم در باندې کوو. که چیرې دا وطن چلېده غواړې د شپې راجګ څه د ما حال واخله دروازه مې وټکوه څو یتیمان راته ناست دي څو کونډې راته ناست دي د ګیز دپاره څه لرم که نه لرم. تا ته خو اوس پسونه ایښي تا ته خو اوس چرګان ایښي ته خو د امیر المؤمنین دعوه کوې ته خو د اسلامي شرعي نظام دعوه کوې په سترګو کې به نه سره خیږو ولس به نه غلطو په پښتو خبرو به هر چا ته سر نه کورو. موږ په تېر نظام داسې نیوکې کړي دي هغه منافقین لکه رستم عبدالله بل او بل په هغه د طالب سپی هم شرف لاره. موږ د هغه ملاتړ نه کوو د نظام ملاتړ کوو د اردو ملاتړ کوو د بیرغ ملاتړ کوو د چلولو ملاتړ کوو. دا ټول 45 میلیونه خلک چې په افغانستان کې وو دومره غربت دومره بده ورځ هېچا هم نه کوله. نن د تاشکه نوی نسل پروفیسر د ورځې 4,000 نفره دشکه وځي. کوم اسلامي نظام کوم قانون د ځان دپاره د جوړ کړی زه د لوږې سره مخامخ کړی زه د ګیز او د بېګا نه لرم د ما د اروپا په لاره باندې داسې ځوانان وژل کېږي لکه ګلاب د ما داسې پروفیسر هغلته جاري وږي چې د هغه لاس لاندې به دلته 80 نفر 80 نفر کار کوي د ما داسې ډاکټران جواب کو سره مهرباني وکړه طالب کوم جواب لري دوه خبرې وکړئ. وروره زه تا ته داسې وایم اخیا ته ستا پیاله کې سور چای دی نه یو غړپ دا ټول په سر راړولی شي نه ورکوي چې دا نه سوکه سوکه اشکي آفرین دا سوکه سوکه اشکي خو دا نظام سوکه سوکه جوړېږي
دا اوس دې چې لکه سور ور دا تا کوم خبرې سیدي د کانه زړه د سره موافق یم دا ته دغه سي تم په لاس راي مور تا تم پر ماشنه رسیږي زه په حالاتو کې ګرځم تاسو ته د تیر میاشتې کارټونه شروع کړی چې تاسو د بینګ نه پیسې اخیستې اوس تاسو ته پیسې درکړي زه دلته د کابل لیکن د تاسو لپاره یو رقم ما دونه وخت خبرې په وخت تر کومه وخت شوا دونه وخت ما تیر کړی ما تعلیم دولت نه ور پېنځه د کومندان لپاره د بل رقم دی د ما لپاره لساره نسته ولې زه ډېری چلوم یا به خرګاډی چلوم د ما لپاره یو شی نسته نظام کې کومندان په پیسو موړو والی په پیسو موړو وزیر په پیسو موړو ما ته یې غسیری د دې چې کوم په دمت خو بیا د خیر هغه غلا چار یو مولډ دا وزیر دی ملا کوله هغه والی دی ملا کوله دا موږ معلوم دی وروره تیر نظام کې دی نه دی کړی ته ثبوت لرې پرې داسې ثبوت درته پیل لرمه که نه چې دا سبا ما ته دومره ازادي راکړي که نه چې دې درېیمه میاشت څلورمه میاشت ګوره په سوبر کې به د دې په دوبۍ کې به د دې سوبر مارکېټ وي په سعودي کې به د دې سوبر مارکېټ وي په پاکستان کې به د دې سوبر مارکېټ وي په افغانستان کې به د دې خو دا یو خبره درته کوم دی په افغان ته ولې شکایت نه کوې دغه غلا چې څوک ته ولې شکایت نه کوې ولې دا تاسې بیخي وینئ تاسې بیخي نه وینئ نه ما نه دي لیدلي تا لیدلي ته ولې شکایت نه کوې تا خو سړی د اسلامي نظام دعوه کړی اوس چې والي دي څو موټرې باډیګاټانو سره دي چې وزیر د رواني څو موټرې باډیګاټانو سره روان په دا تیر نظام کې دومره خرچه کېدله که دا اوس کېږي هغه شخصیت دی وروره هغه شخصیت دی دا چې اوس د اسلامي نوم دلته راغلی ده د اسلامي شرعي نظام یې ورکړی هر انسان ته به خپل حقوق نه دی وروره هغه په شخصیت دی رسمي وایي تا ته اوس اسلامي نظام د صحیح دی ملنګۍ جامه کې تا ته نشي ګرځېدلی دا اوس دولت هغه نشي کولی ملنګۍ جامه کې څه چې سیاست یې هغه باید دی وکړي د تا خوراک او د تا د مشرانو خوراک یو شی ده دا څه شي دي کړی ده خو د یو شی دی هر ولایت کې د تا د کور او د هغه د کور اوسېدل کور سره شخص کور سره تللی یم کور ته هم تللی یم دار یم هر ولایت غواړي رېشه زه درته د والي د ولسوالو یو عسکر ډوډۍ ښایي مرۍ څه شی چې والي خوري څه شی چې هغه هماغه عسکر هم خوري هر ریاست ته راځي یا سبا درځم ته ولا کې واده په خرم راوړې هغه په تیاره کې یو ته دومره اثرات کولی شي هغه به نو ته به پرېښیي ولا کې چپ هم څوک وګوري بېشي نور زوی ځای نه زېږولی شي هغه ته سترګې وربلګي چپ ولا کې څوک وګوري ګوره دا داسې نه ده دا نظام کې وروره هر رقم خلک شته دې نظام کې وروره نظام کې دا پر ورو جوړېږي دا خلک به هم وځي دا نه پاتې کېږي تا ته معلوم نه جوړېږي دا نظام خرابوي د دې نیت شکبه دا ښه ورسره ځي طالبانو د خولې یو خبره چې وځي هغه حقیقت ده په پلچرخي کوم زندان کې یو طالب ویلي مونږه سوله موله نه پیژنو سره مونږ په ازادۍ باندې راځو کابل ته په ازادۍ باندې دې زندان نه وځو مونږه سوله څه شی نه پیژنو هغوی د زړه ارمان پوره شو نن په فاتحخانه باندې راووتل د زندان کې دومره بزرګان یې که نه زه ولا کې ومنم د امریکې د قطر معاهدې ته احترام لري ته لا تر اوسه نه په سیاست کېږي او نه دې څېړلی ده ته یو څو ورځې ټویټونه وګوره د خلکو چې څه وایي څومره معاهدې شوې څومره وخت دا ناستې وغوښت دغه خبرې خارج سره ځان مه برابروه هغوی خو ډیموکراسي هم غواړي دین غواړي دا بل نور ملا تا لږ وخت کې مهرباني پوره سلام تراب صاحب جوړ بخیر خیاس صاحب شپه بخیر شکر د کورودان صاحب الله درو سلام مهرباني صاحب مهرباني صاحب جوړه صاحب بخیر خیر وسه خیر وسه مهرباني ورا صاحب نور څه خبرې دي چې وایي دا خلک زه بل موبایل کې مصروف یم د ډاکټر صاحب جمال خیل و قتل شهید شوی ده چې لنډغرو لخوا ویډیو یې کړی و چې مسعود هم په اسلام نه پوهېږي زوی هم نه پوهېږي باید لاره ویډیو نه په کور کې مرموز شکل باندې شهید شو دغه موضوع ده دا خو واقعیت دی چې هغوی خو جنګ سالارانو د پښتون مرګ ته چې د ځان مجدي کړی او داسې واسې و خو الله دې هغه وبخي جنتونو سردار چې هغه
او مثلا اوس دولت خو طالبانو دی کنه دوی خو سل په سلو کې سوله دی کنه آرامي دی شي نه دی ولې دا پښتنه نه کیږي څه خبره ده ولې نه اوس خبره دار چې نو دولت خو هر ملک کې امریکا ده مثال هر ملک اروپا ده کرام خو پکې کیږي وژنه خو پکې کیږي خو څېړنه په ضرورت ده څېړنه وشي باید ګره دا وخت ته ضرورت لري هغه خو صحیح ده خو دوی دا ولې دا سل په سلو کې چغې وهي نو سره کوم چې نو سره چې په کور کې غل راځي یا مثال کوم لنډغر راځي تا کور کې مړکې نو خو د دې خو د سینې کې هر کور کې سی سی ټي وي کیمرې لګول نو طالب ټول له صلیح خلکي ساتي نو تا وظیفه هم ده تم باید شپې خو صحیح خبر دا وکړه دا تیر نظام هم دغه سی خپل د تیر نظام او سربازو ولې تیر نظام ته دا ګوتی نسی نه تیر نظام ته ګوتی نیول نه نیول خو هغه وخت هم د قتلونه کېدل اختطاف کېدل غلا کېدل هر شي کېده د سرمانم کېده هر شي کېده خو سنه اوس دوی چې سل په سلو کې د عام خلک ورسره دي دوی چې د استخبارات نه لري کشف نه لري دوی څنګه خار مې کابل منځ کې پارک لکه چې دا واقع شوی خو خیر پارک بدون د پارک نشو خو په خوا پر طلع و د کرام لیول خو ټیټ ده کنه اوس په خبره خو وخت به وایو چې پاک کچه جمهوریت کې کېده کنه و تراسه مخکې دوی اندوي کوله نور څوک نور خو څوک نه کوي پیدا کېده غیر سر ته خطر او ټاک بشه ام بي به خوشو کې په پیلوټ دا ور قندار ارغندا په وای تر رسیدل ته دی کو وات ما نور تر څه خبر کوي تاسو چې را لاړ چې د مسجد کې دوی به مونږ د الو زولا یو بالګنا څه کور کې تا په کور کې اختطاف ونه کو کنه غلا خو نه کو ماشوم ونه تختو صراف ونه تختو دا چا کو همدغه کول همدغه سره مستند قواوې درلودلې هغه ما د امریکا نه اخیسته تراب څه ته چې خبرې کې شیران لاړ چې نه پیغام دا مخکې خو هغه سیو کنه اوس هغه ته بد وای یار سو ګورته بد وای چې دا مخکې دولت دغه سیو هغه ز بلا ورپسې وسنه خدای دې خود تر اوسه پورې د څومره کسان وژل کېږي د دوره دینه خبرې چې ورس کې څومره کسان وژل کېږي خلک دوی دینه مرسو خلک خپل پختور کې خاص کول او تراب څه ولې تاسو حق نه وایي مشترکه منګه خو یو مخ ویل چې مخکې دوی راغلي وو څه بعضې د اردو اساکر او په اصطلاح کې چې استخبارات کې هغه به د شپې وتل قتل کېدل چې عفه وشو هغه لیول اوس یو دوه ته راغلی یو دوه حادثې کېږي نو خو دومره پخوا پرتله نه کېږي که نه خو داسې څو مخکې اوس همدغه وګوره چې دا سال د خلک په خپل پښتور کې خرڅوي نه کار لري نه چیشه لري خو پرېږده کارنده ټرمپ کاکا سره د هغې په لار لاړ شئ چې ورو ملا صاحب ته ووایه چې ټرمپ کاکا څه ویل هغه عمره ډالرو باران شروع ده لکه پخوا شروع خو چیر شو خو نور دوی څنګه کوي نور دا دوی چې د خبره د اصلاح د قرآن او د کفر خبره دوی وایي چې وروره که زه د هغې په لار ځم دیموکراسي غواړي او الله راته وایي دا حدوداتو نه مه وځه ملا صاحب دا خبر راکړه کړی او ته وایي زه په خېټه وګیم چیرې وایي کوم طرف ته دوه توراب صاحب ته داسې دا یوشتمه ساده وګوره د تاسو دا خبرې وګوره ولا داسې دی ولا قرآن خبرې دي ما څه خبرې دي قرآن خبرې قرآن خبرې خو د ادم داسې درته وایي چې ته حرکت وکړه خدای وایي چې ته حرکت وکړه زه به در سره برکت ښځه د نر څخه کېنول او پرده پکې نه او صدر پکې نه ملا راغی قرآن راته تطبیقي شروع دلته پرده موجوده کېږي شروع کله مې وس پیدا کړ پرده مې واخېسته ښځه د ښځې سره کېني نر د نر سره کېني تا خو مخکې ورته عمر کو پکې که نه یا د قاعده غندري طرفه دا سره منم حق دا خبره ده الله خبره ده ما خبره نه حق وای مکتب شته کنه شته حق قرآن اسلام حدیث وندام وای کنه چې مکتب دی وای کار دی وکړ شي چې الله درته وای چې مکتب دی وای په خزه او په نر د فرض کړه ده خو هغه شرایط ورته برابره حدودات برابره شرایط سره کوم شرایط جوړ شي وته راب صاحب مکتبونه شته هر شي شته بل هغه ما ورکړ به پیسو مالي خود ما ته پریدي کنه اوس چې چاته معاش ورکړي وته راب صاحب غاړه په غاړه چې معاش اخلي 2000-3000 روپۍ اخلي دکاندار سره غاړه په غاړي جنگي چې وای دا لوټ خراب دی دا لوټ خراب دی هغه سوي پیسې چې سوزول هغه پیسې دولت اوس معاش ورکړي نه زه د طالب نماینده نه ما خو طالب د اسلام او د قران نګره دغه لاره نیولای بایدن کاکا وینه دغه لاره ونیسه او د کوم طرف ته ځي وان د طرف څخه اوس د عربي مملکتونو خو ګوره کنه چې اسلام هغه نه سرچینه اخیستل سوی د عرب سره ما کار نشته د افغانستان د حاکم ما زما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر په خلکو باندې کومه خو دا د څه خونه کې خو ځان جوړ کې کنه خپل جوړ په پسونه ګوي ګډان خو ما ته چې د جواره موږ ما ته نه رسیږي بس کوم نماینده راغی بیا دا پختن هغه نه وکړه موږ نماینده نه خو سر د میډیا ګورو او د دوی د خبره تاسو سره شریکو دا خبره ده
تراب صاحب زم درته وایم چې دم نماینده نه زم نماینده نه بل څوک نماینده نه خو دغسې چې خپله چې شی ځان د چې شی خوښوي بل چا ته هم به خوښه کړي. بس الله دې ورحمېږي دغه دعا به کوو نو که بیا څه ویل لرې مو خو چې دا موضوع وڅېړه دا کار د لنډغرو کار و دا مخکې 10 میاشتې مخکې ولې امارت دی نه قتلاو چې دا اوس ختم شو. یو خبره وکړه چې مسعود هم په اسلام نه ده پوهې او زوی هم نه ده پوهې او قرآن باندې بیخي نه پوهېږي سره راوړه توته تورې شو. نو چې د دوی په دولت کې منځ په کابل ښار کې چې داسې کار کېږي نور خو بیا د بیخي ونه کې کېږي که نه خلاص دوی چې بیا سلو په سلو کې امنیت چغې وهي نور ودې نه کړي که نه. نه امنیت خو به چغې وهي خو ته چې دا خپل کور کې څه مه لري دا ته چې دا کارشینکوب نه تفاهم نه یا د ښکار توپخوار کور کې موجود ده ته خپل پیروان هغه ټول که که نه ونیسه و تراب صاحب هغه هم ټول راټول کړه که نه وله یقین به د غرونو خلکو ټول کړه وروره تاسې بیخي پې باندې کوپر ټاپې لګوئ چېرې توپک پار کور کې ده اتومات توپکونه دي پار کور کې 2-3 پراته دي. یقین وکړه تراب یقین وکړئ چې دا چېرې ټوپک یې راټول کړي خبر یاستئ که نه یاستئ تاسو راټول کوئ ما د کور نه وړو اول رئیس ټوپک هم ولا د کونړ ننګرهار وروستي له داسې پراته دي همدغه لپاره دي که نه نو کوم ورځ ته ساته ته پیوټي ټاکه چې پته ولګېږي چیرې پرېږدي نه پرېږدي دي ته چې هر کار کوې ورونه ټول طالب په کون ورنه باسې خپله د سمجې خوبونه کوې ایمان هم بیخي ضعیف دی خو یا به دې ولي دغې ولیدي خو هغه هم دغه سړي کې ولا ایمان تازه راته ښکاري خو چې د باندې راغی پیراټي ټاکه چې پته یې ولګېږي یا دروغ ختموي خو هغه هم ځان سره یې ځان نه خو یې مخکې کړه آفرین دغه د دې سړي ایمان بالکل صحیح ایمان ده کامل ایمان ده دې معصوم نه زده کړه بیا ونه تعلیم ملامت نه و بل که یو دې وشتو بل قطعي وشتلې بیا خو چې د تا کور ته راځي او ته ورته ګورې سبا به د ښځه مړي سبا یې ښځه مړي نو ته خپل د کور دفاع نه کوې هغه کې طالب ملامت دی ستا کور نګاوندي به هم طالب کوي چوکیداري به یې طالب کوي بیا طالب ملامت شو هو که نه خدای قرا خوب کوي د خوب کې ورته څه وایي نه خلک چې کور کې چرګاري هم پیره کوي او شکونه ګیدړې راځي یو خطۍ ډز خو پې کوي دې اشرف غني نه دا زیاته ده تراب صاحب ځان ته چوکیدار غواړي ښه خیر دردره ولس اورم